کلیف او شپې ورځې سبا کړي دي. الله پاک دې هغوی ټولو قربانۍ قبول کړي. الله پاک دې باعث دی سوچه اسلامي نظام او باعث اصلاحات دی اصلاح دې نظام وګرځوي او د دغو قربانیو دعاګانو برکت چې نن سپېڅلی خپلواک نظام لرو. الحمدلله دا هغه پنجرې دي د بګرام د محبس عمومي محبس چې لاندې اتاقونه دي او پاس د چت ده چې اوس داخل ته ځو زینې کې به کته لاړ شو چې داخل هغه اتاقونه د وحشت او بربریت او د وحشت هغه اتاقونه وګورو کوم اتاقونو کې چې افغانان مظلوم افغانان اوسېدلي وو قسم قسم شکنجې لیدلې وې. الله د ټولو ته قبول کړي. دا هغه اتاقونه دي د افغانانو پنجرې دي لاندې به مظلوم افغانان اوسېدل مجاهدین مو پاسه به ظالم جابر نظام هر قسم شکنجې عصبي دماغي هر قسم شکنجې به ورکولې. دا هغه ځایونه دي نوبت یې ماو نه هیڅ سبحان الله. دا هغه اتاق ده چې مظلوم افغانانو په شپې ورځې تېرې کړي دي. پنجرې دي او پاس چت ده دلته به عسکرو پخواني حکومت او ظالم جابر عسکرو به زندانیانو ته هر قسم تعذیبونه ورکول. مظلوم مسلمانان به دلته اوسېدل. لله الحمد د هغوی بسترې هر څه پاتې دي بندیانو خو الله پاک ازادي ورکړې په ازاد ځمکې باندې ګرځي. د الله پاک لوی فضل او کرم ده. سړی به د الله پاک دا فضل کرم هېڅ وخت هېر نه کړي. خري وای لا ما کار نه کیږي چې راوړي وو نو څه وکړه کوم ځای دی لکه کوم ځای دی نه